حسنا جلیل وایي د کورنیو چارو وزیر مې خوښیږي خو وینځه یې نه یم چې برخلیک به مې ټاکي. سلام و وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او تعقیب کړئ. د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مخکنۍ مرستیاله حسنا جلیل چې اوس د ښځو وزارت مرستیاله ټاکل شوې په یوه تازه مرکه کې د خپل ژوند او دغه راز له کورنیو چارو وزارت څخه د ایسته کېدو په اړه څرګندونې لرلې. نوموړې په یوه تفریحي خپرونه کې وویل په لومړي ځل د وزارت له مرستیالۍ څخه د ایسته کېدو په اړه د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي په ټلیفون خبره کړم. د حسنا جلیل په خبره وزیر ورته وویل چې پر ځای یې صدیق صدیقي ټاکل شوی خو دې ته یې هم د ولسمشر په موافقه د مرستیالۍ معادل بل بست په وزارت کې رامنځته کړی او هملته به دندې ته دوام ورکړي. حسنا جلیل وایي چې له دندې په ایسته کېدو نه بلکې په دې ناراحته شوه چې د وزیر وینځه خو نه ده چې د دې برخلیک هغه هم د دې له مشورې پرته ټاکي او یوه بله سمبولیکه دنده یې ورته په پام کې نیولې ده. د دې په خبره چې د وزیر له لوري وړاندیز شوې او د ولسمشر له لوري منظوري شوې دغه دنده یې رد کړه. هغه یاده دنده مشخصه نه کړه خو ویې ویل سمبولیکه او بې صلاحیته وه چې د دې داسې کارونه نه خوښیږي. حسنا جلیل په ورته وخت کې وویل چې مینوالو یې په کاناډا کې د افغانستان د سفیرې د برېښنا شرکت د رئیس او دغه راز د کابل ښاروالۍ د مرستیالې په توګه د دې د ټاکل کېدو اوازې خپرې کړې وې چې یوې هم واقعیت نه درلود. له دې سره حسنا له افغانستانه بهر کار سره لیوالتیا ونه ښوده. په ښاروالۍ کې ځان مؤثره ونه باله او د برېښنا شرکت په اړه یې له تبصرې پرته وویل چې د دغه شرکت رئیس داود نورزي ورته د کار بلنه هم ورکړې وه. له مرکې داسې ښکارېدل چې د ښځو چارو وزارت د مرستیالې په توګه د حسنا جلیل له ټاکل کېدو د مخه شوې ځکه په اړه کوم بحث ونه شو. حسنا د ویښتانو په اړه وویل چې وخت په وخت آرایش ګاه ته ورځي او ویښتان رنګوي خو د نور آرایش ډېره لیواله نه ده. په اشپزۍ کې د آی خانم د ښه پخولو وویل او د سهارنۍ په اړه یې نظر دا و چې هګۍ له ملچک سره یې زیات خوند خوښیږي. د کورنیو چارو د وزیر مسعود اندربي په اړه حسنا جلیل ناراضه معلومېده خو ویې ویل تر هغې چې د کورنیو چارو وزیر وي درناوی ورته لرم. له هغې وروسته به ګورو چې د مسعود اندربي په اړه څه نظر لرم. حسنا دا هم وویل چې د کورنیو چارو وزارت له دندې وروسته یې د شپې خوب پوره کیږي سهار وختي پاڅیږي او د ملتلې ترڅنګ یو شمېر خپلې خاطرې لیکي. تر بلې ویډیو مو بولي یو بخښونکی خدای سپارم هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ